د نن ورځې دوه د خوشالۍ خبرونه. د تاجکستان ولسمشر څنګه د افغانانو زړونه وګټل، د برق په اړه یې څه ویلي دي تازه، همداسې ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره څه کول غواړي. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې ټولو خبرونو خبر شئ. تاجکستان وايي دوی د افغانستان له خلکو سره هیڅ راز دښمنۍ نه لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښمن دي او د افغانستان له خلکو سره هیڅ راز دښمنۍ نه لري. د ده په خبره دوی هیڅ دې ته لیوالتیا نه لري چې نورو هیوادونو ته پوځي الوتکې ولیږي او جګړې وکړي. امام علي رحمان وایي چې دوی د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د امنیت لپاره یې ګامونه اوچتوي. امام علي رحمان وروسته له دې دغه څرګندونې کړي دي چې د اسلامي امارت تاجکستان ته د امام علي رحمان د ځینو څرګندونو په تړاو خبرداری ورکړی دی. افغان لوري له تاجکستان څخه غوښتي وو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي او په خپلو څرګندونو کې د مسؤلانه چلند کوي. بیا په ورته وخت کې بلخوا ترکمنستان او ازبکستان هم وایي چې دوی د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د ترکمنستان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان له خلکو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي. د ازبکستان د ولسمشر په خبره د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په تیره بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره مهم دی او په دغه هیواد کې ثبات د ټولې سیمې لپاره د پرمختګ زمینه برابرولی شي. د په خبره ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان په اړه یو دریځ لري او په دغه هیواد کې د دایمي سولې او ثبات غوښتونکي دي. سرچینه وایي چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او د دایمي سولې د راتګ لپاره به هڅه کوي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وئ. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ او د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د دغه څرګندونو په اړه تاسو هم خپل نظرونه راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او ستاسو له مثبتو نظرونو هم ډیره زیاته مننه. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.